هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو پخیر. پام راړوم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن دوشنبه د چنګاښ د 20مه نیټه ده چې د 2015 کال د جولای د 14مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګاډۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د چاپېدونکو کتابونو مالیه معاف شوه. په بغلان کې د رومي بانجانو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. افغانستان د مالګې په تولید کې ځان بسیا ته رسېدلی. او د غزې تړانګې د ځواکونو پر شا تګ اختلاف د اسرائیل او حماس د اوربند خبرې درېدلي. اوس هم بشپړ خبرونه. د چاپېدونکو کتابونو مالیه معاف شوه. د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو چارو مرستیال مهاجر فرعي ویلي چې د اسلامي امارت حکومت د مشرتابه په لارښوونه په افغانستان کې چاپېدونکي کتابونه له مالیې معاف شول. نوموړي ویلي هغه کتابونه چې له بهره واردېږي پرې 50% مالیه راکمه شوې ده. فرعي زیاته کړې چې دا اقدام د چاپي صنعت د پراختیا او د خپرندویه ټولنو د ملاتړ په هدف شوی او په دې اړه د ستونزو د حل لپاره مشخصې طرحې هم جوړې شوې دي. په بغلان کې د رومي بانجانو حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د بغلان د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال په دغه ولایت کې د رومي بانجانو حاصلات 10% زیات شوی چې ټول تولید یې له 440,620 متریکه ټنو څخه اوښتی دی. د معلوماتو د سیستم مدیر ولی امر خیل وایي روان کال په بغلان کې شاوخوا 903 هکتاره ځمکه د رومي بانجانو لپاره کرل شوې. په داسې حال کې چې تیر کال دا شمېر 988 هکتاره او حاصلات 40,601 متریک ټنو ته رسېدل. افغانستان د مالګې په تولید کې ځان بسیا ته رسېدلی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په یو خبرپاڼې کې وایي افغانستان اوس مهال د مالګې تولید له پلوه پر ځان بسیا دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په یو خبرپاڼې کې وایي افغانستان اوس د مالګې تولید له پلوه پر ځان بسیا دی. خبرپاڼه کې راغلي چې د مالګې کانونه په تخار، سمنګان، بلخ، فاریاب، غور، هرات، پروان، پکتیا، غزني او کندهار ولایتونو کې شته چې مالګې لوړ کیفیت لري. خبرپاڼه کې دغه راز راغلی چې هیواد کې له 1200 تثبیت شوي کانونو 3,440 ټنه مالګه تولیدېږي. په داسې حال کې چې د هیواد کلنۍ اړتیا 300,000 ټنه ده. د اسلامي امارت اقتصادي کمیسیون هم د ځان بسیا د پیاوړتیا په موخه هیواد ته د هر ډول مالګې واردات منع کړي دي. او وروستۍ خبر ده چې د غزې تړانګې د ځواکونو پر شا تګ اختلاف د اسرائیل او حماس د اوربند خبرې درېدلي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزې له تړانګې د اسرائیلي ځواکونو د شاتګ پر انداز اختلاف رامنځته شوی چې له امله یې د اوربند خبرې ودرېدلې دي. فلسطیني او اسرائیلي سرچینو چې د دوحې خبرو اترو ته نږدې دي دا درېدنه تایید کړې ده. یو اسرائیلي چارواکي ویلي چې د امریکا لخوا وړاندیز شوی د 15 ورځني اوربند طرحې په اړه غیر مستقیمې خبرې له تېرو 2 ورځو راهیسې دوام لري. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله ښودلې چې د دې نوې طرحې پر بنسټ ژر تر ژره پرمختګ وشي. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لویه لا عمر شه.